تشه متیازو قطري مسلسل رادروي نو دغه مسلمان به مون څنګه ادا کوي. ګران کتونکو دا ډیر زیات مهم او ډیر زیات ضروري سوال دی. سو ملګرو د دې باغله باندې تاسو کړو ما وخت چې دغه مسله تاسو هم شیر کوم چې تاسو دغه مسلې نه خبر شي. ګران کتونکو چې کله د مونږ وخت داخل شي او یو مسلمان مونږ د پاره او د سکړو او دغه مونږ د پاره د اودریدو او دنه چې بیا تشه متیازو قطره لاړه او د واپس لاړو بیا چې د او د سکړلو بیا چې مونږ ترغه بیا دنه چې قطره لاړه حتی چې دغه مونږ وخت ختميږي او دنه چې مغه شان د قطري دروي نو داسې مسلمان ته شرعي عذر دی چې شریعت دی ته شرعي معذور وایي. نو د لپاره حکم داده چې کله د منځ وخت داخل شي نو دغه مسلمان به اودس وکي. نو په دغه وخت کې دغه مسلمان په دغه اودس باندې چې څومره منځونه کول غواړي منځونه به کولای شي او دغه وخت چې کوم منځ دی هغه منځ په دغه اودس باندې کولای شي اگر چې په دوران د مانځه کې د دنه د تشو متیازو قطري درومي ځکه چې د شرعي معذور دی او کله چې دغه منځ وخت ختم شي نو دغه اودس چې مات شو. زه تاسو ته مثال درکوم. ماسپخین منځ وخت داخل شلو او دغه شرعي معذور چې د اودس وکړو هغه نورستو دنه چې دی یو قطره لاړه دوه قطرې لاړه درې قطرې لاړه حتی کې د نډيري قطرې لاړه نو په دغه قطرو تلو باندې چې دغه مسلمان اودس نه ماتيږي ځکه چې د شرعي معذور دی او د په دغه اودس باندې د ماسپخین منځ کې د نسوا په دغه وخت کې د نور منځونه کول شي که قضا منځونه که نوافل وي هر څومره منځونه کول شي. خو که چېرته د ماسپخین منځ وخت ختم شي نو د سره چې دغه مسلمان دغه اودس ختم شو بل مزد پاره بده دوباره بل اودس کې یو بل مزد پاره دی چې بل اودس کې یعنی هر مزد پاره بده ځان لا اودس کې او چې کوم مزد پاره دی اودس وکي او په هغه وخت کې د سمرن قطرې لاړ شي نو دغه مسلمان په دې قطرو لو سره چې دی اودس نه ماتيږي. چرته دغه مسلمان د قطرو نه سوا مطلب دا چې د بدن نوینه خارج شوه یا نور هغه اشیاء چې په کوم اشیاء سره اودس ماتيږي او په دغه وخت کې دغه مسلمان نه هغه اشیاء خارج شول چې په کوم اشیاء سره اودس ماتيږي نو دغه مسلمان اودس ماتيږي. مطلب دا چې دنه هوا خارج شو یا د چې بدن ویني شو نو باغ سره اودس ماتيږي. صرف دغه مسلمان ته عذر د قطرو د تشو متیازو دی نو د صرف په دغه قطرو سره اودس نه ماتيږي او دغه نه سوا هغه اشیاء چې په کوم اشیاء سره اودس ماتيږي چې کله دغه اشیاء د سره پیښ شي نو په دې سره دغه مسلمان اودس ماتيږي ځکه چې د شرعي معذور د دې لپاره چې شریعت همدغه حکم بیان کړی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.